سوله خوب کې ماته ستا په شکل راشي. سوله خوب کې ماته ستا په شکل راشي، د قرآن پاڼې زړه پورې نیولې، په ګردان د الرحمن او د یاسین وي، دواړه سترګې سپارې پاکې سپېڅلې. سوله خوب کې ماته ستا په شکل راشي، له جوماته پس مکتب ته وي روانه، نه یې څوک مخ ته تیزاب شیندي، نه خاورې په حیا یې ټوله لاره وي روښانه. سوله خوب کې ماته ستا په شکل راشي، د ریاضي استاد په لختو وي وهلې، کورنۍ دنده یې نه وي اجرا کړي، په کتاب د سالک د عشق غزلې. سوله خوب کې ماته ستا په شکل راشي، سره غرمه په دیوال باندې نارې کړې، چې هر چا مې د خیال ګل وي شو کولی، خدای دې ګوتې ورته خدای دې ګوتې تر بیګا زرې زرې کړي. سوله خوب کې ماته ستا په شکل راشي، سره غرمه په دیواله باندې نارې کړي، چې هر چا مې د خیال ګل وي شو کولی، خدای دې ګوتې تر بیګا زرې زرې کړي. سوله خوب کې ماته ستا په شکل راشي. سوله خوب کې ماته ستا په شکل راشي، مازیګر د کمیس پاولي په شرنګ وي، نه بمبار وي نه چاودنې وي نه چاپي، خو که جنګ وي نو د تورو سترګو جنګ وي. سوله خوب کې ماته ستا په شکل راشي، په غروب وي په خوله سوې بدلې، کائنات واړه غوږ غوږ وي لکه اوري، د کاروان غزل په غږ د قمرګلې. سوله خوب کې ماته ستا په شکل راشي، د غربت او د ښایست ګډه ارواوي، په نامه د شهیدانو یې جومات ته د جمعې په ماښامي ویستې حلواوي. سوله خوب کې ماته ستا په شکل راشي، د ماښام په لمونځ ولاړه ملایکه، چې سلام واړوي زه ورته وریاد شم، چې دعا کوي دعا شي ورنه ورکه. سوله خوب کې ماته ستا په شکل راشي، کټ بېغمه بام ته پورته کې چې شپه شي، په مین زړګي د امن په فضا کې سپینو ستورو ته کیسه کوي ویده شي. د شمشاد ټلویزیون د خیال څاڅکي د خپرونې درنو لیدونکو او د راډیو ډیرو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې، شپه په خیر. په دې هیله چې تاسې ټول به روغ او له تېرې یوې اونۍ را دېخوا انتظار به مو پای ته رسېدلی وي. د خیال څاڅکي خپرونه پیل شوه. زه ماهر احسانزی بیا هم پکې له داسې یو چا سره ستاسې خدمت ته حاضر یم چې دا هم صوبغدي شخصیت لري. دی که د مسلک له اړخه په لومړیو کې د طب ډاکټر دی، په روغتیایي مسایلو سره یې سر و کار دی. دی یو ښه روانپوه هم دی، د روانپوهنې په برخه کې د ګڼو تالیفاتو او د مطالعې شاهدان یو. دی د دې سربیره یو ښه ژباړن دی، ژباړې لري، ښه لیکوال دی د داستان په برخه کې چې د ډیرو زیاتو داستاني لیکنو شاهدان یې پاتې شوي او دا هم ښه ده چې لیکوال دی، خو داسې لیکوال چې هڅه کوي یوازې پاڼې ډکې نه کړي، هڅه کوي چې د ادبیاتو د ژبې تشې راډکې کړي. یو ښه محقق هم دی او په فولکلور مین انسان. ډاکټر صاحب محمد حنیف حیران را سره دی. حیران صاحب ډېره ډېره مننه، ستړی مه شي، خدای دې راوله. سلامونه. زه هم احسانزی صاحب تاسو ته لیدونکو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. خوشحال یم چې نن در سره میلمه یم خپرونه کې. ډېره مننه، موږ هم خوشحاله یو او طبعا لیدونکي اوریدونکي به هم خوشحاله یي. ډاکټر صاحب ما په پیل کې هم دا خبره وکړه چې تاسو د طب ډاکټر یاستئ. طبعا نو مکتب نه فراغت نه وروسته د کانکور له لارې طب ته راغلي، یا مو شخصي ولوستلی، خو لومړی طب لوستل شوی، بیا ادبیات لوستل شوي. یوه پوښتنه یا یو قسم شک دا دی چې ښه که د ډاکټر حنیف حیران ادبیات خوښېده، ځکه دا د عموم مسلک داسې وایي چې طبعا دا به ډېر شوق و، ځکه نو ډاکټري خو په افغانستان کې هر سړی کوښښ کوي چې ډاکټر شي. ډاکټر حنیف حیران چې طب لوسته او ادبیات یې هماغسې د مغزو کې تاوېده
څنګه دا برخې د کنټرول کړي چې هم ښه ډاکټر شي طب دې ولولي بیا د ادبیاتو ته راشي دا حوصله له کومه شوه دا د کنټرول د برخو اصل خبره دا وه چې له وړکتوبه د ما په خټه کې ادبیات اغږل شوي وو ماشوم وم شاعر وم هغه وخت مې چې څه نه لیکل هم شاعر وم شاعرانه خبرو به خوند راکاوه داسې یو چاپېریال کې اوسېدلم چې له شعر و شاعري او لیکوالي او له دې شي نه ډېر لرې وو خو زه پوهېدلم چې د ما دننه یو شاعر اوسي ټولنه مې نه پرېږدي حالات مې نه پرېږدي خو هغه شاعر راته وایي چې ته شاعر یې څه ولیکه هغه شاعر زه هڅولم تر دې چې تر شپږم هم ټولګي پورې خو د چاپېریال اغېزو به بیا هم راته ویل چې ګوره دا ګناه ده دا بد کار ده دې کار ته خلک دلته ډمګیري یا ډمتوب وایي بل څه وایي شاعرۍ ته خو هغه شاعر نه غلی کېده لکه ماشوم راته ژړېده به یو وخت کې دا شو چې ما به یو څه ولیکل بیا داسې و چې هغه اظهار نه کېده د اظهار څوک مې نه درلودل حتی هغه همزولي مې د دې هغه نه و چې شاعرانه طبع یې نه درلودله یا به زه هم کم عمر وم او ما په کم عمره غټ ملګري دي ما ونه کم عمره کې څوک شاعرانه طبع نه لرله بس له ځان سره شاعر وم بیا کله کله دا شته ذهنیت د دې هغه جرأت اخلي چې چاته وي دا جرأت یې اخیستی او تر دې چې زه تر اتم نهم ټولګي پورې لاړم نهم ټولګي کې بیا دا شاعر را غټ شوی و د ما دننه کوم شاعر چې و دا را غټ شوی و شعر مې لږ څه ناڅه خاپوړی ورته سیخ شوی و یو کس نیم ببل هم پیدا شوی یو نیم کس ملګری هم پیدا شو نو هغه مې یادېږي چې لومړی مې شاعره وه زه لاړم څه رقم یو احساس مې درلوده خو تر مشاعرې وروسته ما ته داسې فکر شو چې لکه زه اوس رسمي شاعر شو تر هغې وروسته مې لیکوالي شاعري کوله او تر دې چې مکتب دوره خلاصه شوله زه کوزه پښتونخوا کې وم اکثر درسونه مې مالته طب مې مالته ویلی ده نو د مکتب دوره چې خلاص شوله پلار مې راته ویلي چې هلته چا ادبیات نه پېژندل په اصطلاح لکه تاسو چې مخکې ویل هر سړی غواړي چې ډاکټر شي پلار مې راته ویلي چې ته باید طب ووایې ما له طب سره جوړه نه وه نو ما ته داسې لږ فکر راکړل شوی چې د ادبیات په نوم یو څه پوهنځی شته ځکه ما ورته ویل که زه داسې ادبیات څه ووایم چې ادبیاتو کې تا نه څه جوړېږي ما سره ځواب نه و چې دا اوس څنګه شی ورته وښیم که نه هلته خو انجینر وي ډاکټر وي او کار یې معلوم هغوی مسلک کې بیا دغه خو بس مشوره په دې راغله چې زه باید طب ووایم لاړم طب مې ویل شپږ کاله اته کاله خو هغه کوم ذوق او شوق او هغه له ما سره همداسې و له طب سره مې هم یو ځای پاله او ښېګړه یې دغه وه چې د ما لیکوالي او شاعري ما سره په طب کې ډېره مرسته وکړه ځکه ما ښه مطالعه کوی شوه ما لیکل کوی شو ما یوه نیمه ژباړه کول که زه شاعر نه وی زه به لیکوال نه وم که زه لیکوال نه وی ما به ادبیات هغسې نه و هغه طب مې هسې نه و درکړی لکه څنګه چې د ما نورو ټولګیوالو کوو شاعر لپاره د انسان پیژندل مهم دی او طب یې ورپېژني ورپېژني نو له طب نه وروسته مې دا شوق دغسې راسره و تر هغه وخته پورې چې دا د څو کاله مخکې مې ویل چې ته راځه دا ادبیات ووایه دا خو بد کار نه ده که نه یو خو به هغه مات شي چې وایي چې دومره عمر کې طب نه لوستل کېږي اگر چې مجبوریتونه مسؤلیتونه دا شیونه هم ډېر زیات لاړم کانکور امتحان مې دلته ورکړه ادبیاتو ته کامیاب شولم 4 کاله مې ادبیات ولوستل دا ډاکټر صاحب شوق وګڼو که ضد وګڼو دلته شاید دواړه سره غاړه غړی شوي ځکه که د شوق خبره کوو خو ډاکټر حنیف حیران په ادبیاتو پوه شوی صحیح دی یعنې نږدې د خپل عمر ډېره برخه ادبیاتو سره تېره کړه له ادیبانو سره تېره کړه له ډېرو لویو لویو نومونو سره پاتې شو او یا بله که داسې وایو دی چې په کوم وخت کې ادبیاتو پوهنځی لولي تر هغه مخکې د ډېر اثار ولیکل او ډېر زیات یې ولوسته دا بیا ضد دی نو بس نه پوهېږم چې هر څه ما ځان غوښتل چې ځان رسمي کړم رسمي شي که نه سړی وي د ادبیاتو نه فارغ دی نو د دې رسمیت لپاره مې وکړو یوه خبره به لیکم نو هغه پلار مې راته وویل چې فارغ شولم فراغت غونډې نه راغلم ما ته چې شابس بچی هغه خپل ضد دې هم پوره کړه یعنې د ضد خو دا و چې باید طب ووایم شابس چې هغه خپل ضد دې هم پوره کړه ډېره مننه ډاکټر صاحب
ځینې خبرې به ستاسو په اثار هم کوو او په شاعرۍ به هم کوو، خو دا پیل ته ځکه ورځو چې ځینې خلک ممکن ډاکټر صاحب حنیف حیران په ننني نوم کې وپېژني، په دې پوه نه شي چې مثلا ډاکټر حنیف حیران له ادبیاتو سره له شعر سره کومه مینه درلوده. ما سره یوه پوښتنه چې باید ما وروستی کړی وای همدغلته یې کومه، ټولنه ولې ادبیات هغسې نه مني چې کوم زه او ته ورته قایل یو، یا ډاکټر حنیف حیران چې ډاکټري وکړه په طب کې کار کوي بیا راځي بیا ادبیات لولي، دی به ادبیاتو ته په ډېر لوی ارزښت قایلېدل دي، ټوله ټولنه ولې دا شی نه مني؟ اصل خبره دغه ده چې موږ سره یو ملګری انجینر هغه به وایي چې د ادبیات چې دي شعر و شاعري دا د ځمکې قورې ته حرکت نه ورکوي. هدف یې دغه و چې چاته پیسې نه ګټي. مثلا ډاکټر د هلته مریض ګوري، پیسې ورته راځي او کار او دفتر او دا شی فیس یې اخلي، انجینر د نقشه اچوي، بل سروې کوي. ډاکټر ادیب څه کوي په دې ټولنه کې؟ ادیب لګیا د لیکوالي کوي، شاعري کوي، کتابونه لیکي، بیا په خپل کتاب پسې سرګردان هغه څوک نه چاپ کوي، بیا چې چاپ شي هغه خرڅېږي نه، او داسې یو کاري ځای یا کاري هغه د ده حساب کتاب د ده نه معلوم. بله دغه ده چې هغه پوسټ د کوم د لیکوالي او شاعري د هغه خاص به موږ په ټولنه کې یو خاص د دې لپاره پوسټ نشته چې زه له طب ادبیات فارغ یم یو داسې ځای ته دې لاړ شم چې هلته تنها لیکوال او شاعر کار کوی شي. صحیح شوه؟ حالان کې ما تا ته ویلي چې په څومره مرسته چې ما سره ادبیاتو په طب کې کړې ده همدومره له انجینر سره کوي. انجینر به ښه مطالعه کوی شي، ښه ژباړه به کوی شي، له همدومره له کمپیوټر ساینس سره کوي، له بل 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 له هر چا سره د ادبیات چې دي له دغه سره مرسته کوی شي. نو زه ځکه وایم چې د موږ ټولنه په ارزښت ځکه نه ده ورته قایله چې ادبیاتو کې پیسې هغه د پیسې نه ګټي او موږ غریب یو. ډېره مننه درنو لیدونکو، د خیال څاڅکي خپرونه مو جریان لري. ډاکټر صاحب حنیف حیران را سره دی. لنډه دمه لرو، تر دمې وروسته بېرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مه شئ ډېرو قدرمنو لیدونکو، د خیال څاڅکي خپرونه ده. مننه چې تر دې دمه را سره یاست، لا به زموږ خپرونه تعقیبوئ. ډاکټر صاحب لومړني وختونه مو احساسات چې تاسې شاعري کوله، یو خو داسې محرومیت پکې طبعا و ځکه شاعري دې کوله چاته دې ویلی نه شوه، دغه احساسات چې په هغې وخت کې تاسې سره وو ورورسېدی دي خپلو احساساتو ته چې حنیف حیران به داسې یو شاعر کېږي، یا به مثلا غواړم شعر دې لپاره لیکم چې یو مشاعره کې ویم، احساسات هم دومره وو لوړ وو هغه احساساتو کې هستئ؟ اصل کې د شاعر غوښتنې له خپلو شاعرۍ نه له خپلو ادبیاتو نه ډېرې زیاتې وي، خپلې هیلې ډېرې زیاتې وي. هغوی ته رسېدل فکر نه کوم چې ام په هغه باندې خوشحال بابا قانع شوی، ام رحمان بابا پرې قایل شوي، ام حمزه نه پسرلی صاحب. شاعر غواړي چې والوځي، پرواز وکړي، لیکنې وکړي، اثار راولي، خپل نوم وساتي، خپل ارزښت وساتي، خپل سبک وساتي، تر نورو ډېر ځانګړی هغه سبک وپالي. کله چې شاعر او لیکوال مطمئن شو چې زه ورسېدلم دې هدف ته، بس شاعر مړ شو. شاعر لیکوال بیا نور نه پرمختګ نشي کولی، هغه همغه ځای ته رسېدلی، هغه که په 30 کلنۍ کې که په 60 کلنۍ کې. او دا له موږ شاعرانو سره شوي دي. اکثر شاعران 40 کلنۍ کې په اصطلاح درېدلي دي، مخته حرکت نشي کولی، زړښت احساس کوي. د حمزه بابا او پسرلي صاحب غوندې شاعران لرو چې هغوی 50 کلنۍ نه اوښتي دي، شاعري ځوانه شوې ده، نوښت یې کړی ده. لکه دا د یو خبرو ځواب هم شو چې وایي چې په ځوانۍ کې سړی سرشار وي، مینه وي او غوښتنې وي، تماشې وي، عشق وي، سړی زړه ځوان وي. دا خبره هلته غلطه ثابته شوه. چې زوړ شي هغه بیا ځان ته دوکې ورکوي، زه ځوان یم، کیدای شي دغسې هر شاعر د ننه ما مخکې درته ویلي چې یو معشوقه لري، یو نالیدلې یو ورکه، نه شاعر لیدلې وي نه کتلي، خو دا هماغه د انیما و نیموس موضوع ده او هغې ته شاعري کوي که نه. نو دا کله چې دغه معشوقه مړه شوله بیا نور د شاعري مړه. خو دلته یو موضوع چې ډاکټر صاحب خبرې پرې وکړو، ښه که شاعر متغیر وي نن تر 80 کلنۍ یا مثلا د ژونده پورې دا یې نه ودرېږي او تغیر کوي، همداسې روان دی په خپلو پنځونو کې. د سبک په برخه کې چې تاسې ښه پوهېږئ، د شاعر لوری تعقیبول، د شاعر دا سبک معلومول، سبکي ځانګړنې کچ کول سختېږي نه؟ دا اصل کې شاعر له وخت سره ورښیي. په لومړیو کې شاعر سخت طبعا یوي یو شاعر، خو یو شاعر بیا
داسې تاریخ لري چې مثلا یو شاعر د 2-3 سبکه ولري که زمانې پورې تړو حنیف حیران په 30 کلنۍ کې یو ډول و په 50 کلنۍ کې بل حیران شو شاعري بل ډول شوه په 90مه لسیزه کې د ده ژوند دی بل ډول شو داسې کیدای شي اصل خبره داسې وي چې شاعر په لومړیو کې خپل هېڅ سبک نه لري شاعر ټول له بل چا نه متاثر وي هر شاعر د یو چا له اغېزې لاندې ده یا له خارجي شاعره یا له داخلي بهرنۍ بلې ژبې یا د خپلې ژبې تاثیر لاندې تر هغې چې دی له خپلې هغې اثارت نه ځان خلاصوي او خامخا وختونه اوړي کلونه به پرې اوړي بیا د ده لپاره د نوې لارې پیدا کول نوې سبک پیدا کول دا ډېر سخت کار ده دا ډېر یو حیران صاحب یو شی چې تاسو به ډېر لوستلی ممکن ویلی مې وي استادان په دې خبره ډېر تاکید دا کوي چې هر څوک چې دی سبک د شخصیت نما ده یو سبک شته دا یا په کاملا په ژبه کې نوی والی دی نوی سبک دی یا 1% 2 دی خو سبک خو شته یو چا پسې هر چا پسې شته دې کې شک نشته خو د ځینو خلکو په اصطلاح یا لږ سولیدلی یا د ځینو خلکو داسې وي چې هغه په ټوله معنا د خپل سبک وي زه و ته بل پیپیږي موږ وایو چې سبک یو ښه تعریف دغه ده چې مثلا د کاروان صاحب د سعود صاحب د یو بل شاعر شعر ما نوی شعر ما نه ده لوستی تی ما ته مقطع ترې لرې کړي زه یې شعر ولولم زه وایم چې دا د سعود صاحب شعر دې ته سبک وایي که نه او که یو چا سعود نه یې لوستی هغه به د ده سبک څه معلوم کړي نو طبعا لوست پکې مهم دی لوست مهم ده که یو څه درویش درانی صاحب نه یې لوستی هغه به څه معلوم کړي مګر هم داسې شاعران شته چې هغوی شاعري ممکن تر دوی نه مشره وي خو سبک نه لري ښه شاعري لري خو سبک نه لري ځانګړی سبک نه لري هغه لږ سبک لري لکه تا چې وایي چې 5% یو څه به لري خو دا چې په ټوله معنا یې سړی داسې یو سبک ولري چې هغه ده پرې داسې وتړل شي چې ډېر خلک یې حس کړي ډېر خلک یې محسوس کړي خپله لیکوال یې محسوس کړي او هغه سبک پالل هم مهم دي سبک تر یو ځای پورې پالل تر داسې اندازې پورې معیاره پورې رسول چې تا له هغه لارو نه چې مخکې د تقلید کړی له هغو نه دومره لار را جدا کړي چې اخر ته شاعر وایي چې کاش هغه شاعري ما چې چاپ ده هغه مې نه وی چاپ کړي ځکه ممکن یو څوک ګوته راته ونیسي چې تا خو پلانکي شاعر دا شاعر دی ویل اوس نشته ډاکټر صاحب شاعري دې مه ورو خو ډېرې وکړو شاعري به واورو او بیا به له هغه نه وروسته نورې پوښتنې کوو خو کوشش کوو چې غزلې درنه ډېرې واورو البته که نظم وایي غزلې وایي دا نو بیا تا پورې اړه لري زه به یو نوی شعر وایم ډېر به ښې چې یو بلې خوا ته هوا وړلی نه شوې یو بلې خوا ته هوا وړلی نه شوې زلفې وې دومره چې تا وړلی نه شوې واه ډېر ښایسته بیا ووایه یو بلې خوا ته هوا وړلی نه شوې زلفې وې دومره زلفې وې دومره چې تا وړلی نه شوې غریب وطن کې خزانې وې دومره غریب وطن کې خزانې وې دومره چې چابیانې پاچا وړلی نه شوې واه بیا ووایه ډېر ښایسته غریب وطن کې خزانې وې دومره چې چابیانې پاچا وړلی نه شوې او مورې دعاو د جنت ته یوړم مورې دعاو د جنت ته یوړم ما خو 2 ګامه په شا وړلی نه شوې بیا یې ووایه مورې دعاو د جنت ته یوړم ما خو 2 ګامه په شا وړلی نه شوې او غرور یې دومره ومات شوی چې آن غرور یې دومره ومات شوی چې آن پر مخ خولي حیا وړلی نه شوې او ښه تصویر ډېر ښایسته بیا غرور یې دومره ومات شوی چې آن پر مخ خولي حیا وړلی نه شوې او نن د پرون او سبا پور وګڼه نن د پرون او سبا پور وګڼه څوک څه خبر کوي بیا وړلی نه شوې نن د پرون او سبا پور وګڼه څوک څه خبر کوي بیا وړلی نه شوې ډک زړه حیرانه یو صحرا ته روان ډک زړه حیرانه یو صحرا ته روان غرونو خو چغې د چا وړلی نه شوې ډېر ښایسته ډاکټر صاحب ډېر ښایسته بل غزل مو ورو ښه یو څو وخت مخکې مې یو بل غزل لیکلی یو چې داسې پوښتنې وي شاعرانه غوندې پوښتنې وي چې د حالاتو راکې را ټولې کړي ما شعر کړي ډېر ښه دی چې ژوند په غاړه د ګړنګ ولې ولاړ دی ژوند په غاړه د ګړنګ ولې ولاړ دی زبون وهلی غوندې ګونګ ولې ولاړ دی او سور اولی مې له سندرو نه روان دي سور اولی مې له سندرو نه روان دي ستا د شنو بنګړیو شرنګ ولې ولاړ
سور اولی مې له سندرو نه روان دي ستا د ستا د شنو شنو بنګړیو بنګړیو شرنګ شرنګ ولې ولاړ دی او پښتنو کې اتفاق راغی که څنګه پښتنو کې اتفاق راغی که څنګه د څلورو سترګو جنګ ولې ولاړ پښتنو کې اتفاق راغی که څنګه څلورو سترګو جنګ ولې ولاړ دی او د دښمن په خواخوږۍ فکر پکار دی د دښمن په خواخوږۍ فکر پکار دی چې د سخته کې ترڅنګ ولې ولاړ دی دا به یې ووایه ډېر ښایسته دی د دښمن په خواخوږۍ فکر پکار دی چې د سخته کې ترڅنګ ولې ولاړ دی او ځمکې ولې هوار کړی دی ځان پښو ته ځمکې ولې هوار کړی دی ځان پښو ته او اسمان له کبره دنګ ولې ولاړ او له پاچا نه به څوک وپوښتي حیرانه له پاچا نه به څوک وپوښتي حیرانه د مکتب د ټالۍ زنګ ولې ولاړ ډېر زبردست ډېره مننه او زه باوري یم چې له ما به ډېر لیدونکو ته خوند اخیستی لیدونکو به ترې اخیستی ما سره ځینې پوښتنې شته ډاکټر صاحب خو دغه پوښتنه مې سمدستي ذهن ته راغله بیا مې هیره نه شي شاعرۍ کې معمولا مقطع زه ته راجع کېږي حیران که په نورو بیتونو کې هر څه وایي خو کله چې مقطع ته رارسېږي حیران ځان تشریح کوي حیران خپل احساسات موږ ته ښیي دې برخه کې څومره ریښتینی تللی یا حیران تخلص درته څومره ګټور او شاعرانه تمام شوی والا یو خو د شعر دا ستا حیران تخلص یوه خبره پکې زه وکړم چې ښه دی ځکه چې دواړه معناوې ورکوي مثلا ایهام د مخې چې موږ وایو یو خو د مقطع کې د شاعر نوم داسې وي چې هغه وي شاعر شناخته وي مثلا شعر پورې پېژندل کېږي هغه څوک چې سبک مثلا غنوي یا چاته پار چاته سبک معلومیږي هم نه چې مثلا مقطع دې ونه لري او د هغه شعر دې وپېژندل شي او بله خبره دغه ده چې دا خپله مثلا د ما تخلص ته ما ډېرو ځایونو کې داسې ویلي دي چې حالاتو ته چې حیران یم چې دا به څنګه شي او دا به څنګه شي دوه معنیي ده حالاتو ته او ځینې خبرې داسې وي چې مثلا که موږ واته بیته د غزل ولرو دغه واته بیته لکه تاسو چې ویلي سړی په حالاتو په عاشقي په دې شي اخر ته یوه د زړه خبره هم وي چې هغه شاعر فکر کوي چې هغه یعنې دا د ما خبره شوله او په دې باندې تمامه کي نو زه فکر کوم چې همغه یې غوټه وي چې هغه غوټه پرانیستل شي او هغه شاعر د خپل زړه خبره هم وکړي لکه هغه چې له حالاتو نه ویلي له جنګه غږېدلی له بل شي نه غږېدلی د یتیم له زړه نه غږېدلی د ماین له زړه نه غږېدلی اخر کې یوه ټپه پکې د خپله م کوي زما هدف همدغلته دی حیران صاحب معمولا پنځونه چې کېږي یو محرک وي تا مجبوری په تا لنډه کیسه لیکي ستا هغه ناقرار وجود قراریږي بالاخره هغه غوټه هواره شي د زړه په تا ناول لیکي په تا شعر لیکي په تا یو بیت لیکي در باندې خو غوټه هوارېږي د زړه یعنې جنبش وجود چې دی هغه ختمیږي د داستان لیکوال په توګه او د ښه شاعر په توګه تاسو چې یاستئ انیف حیران څنګه دا دواړه برخې کنټرولوی شي یا مثلا خو یوه غوټه لري انیف حیران یې لري دننه چې کوم پنځګر پروت دی دی خو چې هغه غوټه هواره شوه فکر نه کوئ چې بیرته ځان په داستان کې تکرار ګورئ یا مثلا د داستان خبره بیرته په شعر کې تکرار ګورئ داسې یو تضاد شته ډېره ښه پوښتنه ده ډېر خلک په اصطلاح الراونډران نشي پاتې کېدلی یا نه دي یا په کار نه ده ځکه باید یو شي ته ډېر کار وکړي یا نثر ته کار وکړي یا ځان ګوري ما یو بل ځم دا خبره وکړله مرکه کې چې زموږ ډېر شاعران چې دي غټ شاعران چې دي مثلا الفت صاحب حبیبي صاحب رشاد صاحب خادم صاحب دوی له ښه مرغه د شاعرۍ له لارې هغه ته نثر ته راغلي دي په شعر کې کم زه لیدلي دي په نثر کې ډېر زیات ښه زه لیدلي دي یو د شاعري دا هم ډېره ښېګړه ده که سړی ورته وګوري که نه او پاتې شوله دغه بعضې یو وخت ته چې موضوع داسې وي مثلا ما ملاله ناول لیکلی ده دې کې اکثر طبي موضوعات دي اکثر ارواپوهنیز او طبي ما دا په شعر کې نشو لیکلی ځای ولی ما دا په نثر کې نشو ځای ولی ما ناول چوکاټ ورته غوره چې یو څوک ناول ویني په ناول کې هم حماسه ده هم تراژیدي ده او هم پکې رومان ده
نو سړی نه پرېږدي. ممکن لیکنه ډېر خلک دومره اوږده لیکنه خلک ونه ګوري مګر ناول ګوري. او بل دغه ناول کې هغه طبي پیغامونه چې مثلا یو ماشوم د هغه خوري نوکانو کې نوکان خوري یا مثلا خاور ته هڅه کوي هغه ورته وایي چې مثلا تا وجود کې وسپنه کمه ده. ماشوم ورته وایي چې ولې زه موټر خو نه یم چې ما کې وسپنه ده. د هغه حالتونه دي چې طبي پیغامونه دي چې په هغه کې ښه ځای دی دا شیر کېږي نه دا شیر کېږي نه. نو مې ځکه د ځینو شیانو لپاره مثلا ځینې موضوعګانې وي هغه په یو بیت کې نه نغرغړ کېږي. موږ نظم ورته انتخابوو. طبعا دا خو ډاکټر صاحب اړتیا وي اړتیا ده دا خو مهمه اړتیا ده. خو ټکر شته ټکر هم شوی داسې هم شوي چې شیر شوی درنه بیرته لکه سړی چې ستل پلیجریزم موضوع یادوي هماغه موضوع دي هماغه خاکه دي هماغه خبره درنه داستان شوی یا هماغه داستان دې شیر کړی. داسې موضوع وي چې مثلا ما لنډه کیسه په یو موضوع باندې لیکلې ده. صحیح شوله. په شعر کې داسې په هغه معنا باندې هغه نشي ورته کېدلی اشاره نشي ورته کېدلی په ټوله معنا باندې. مثلا یا ارواپوهنیز یا لکه یو بیت چې موږ دا زمانه ځکه هغه نه ده چې موږ یو په تېرو زمانو پسې نښتي یو. مطلب دغه ده چې ډېر تېر زمانې پسې نښتل هم نه دي پکار. داسې یو بیت و. ما همدغه موضوع ټوله راخیستې په پوخ نوم په نوم باندې لنډه کیسه کې مې ونغښتله چې موږ تېرو زمانو ته ځو په څه رقم تېر زمانې ته لاړ شو. خو هغه هم بیا یو هغه غواړي که ته وچه نغده طبي موضوع راواخلي ارواپوهنیز راواخلي ته په خلکو نشي منلی هغه کې مجبوره مرچ مساله اخلي. خبره دا ده ډاکټر صاحب دا سمه ده چې مثلا لارې دواړه بیلې دي. همدغه د ماضي پرستۍ موضوع که ذهن کې وساتو خو د شعر په شوکاټ کې ممکن دا په غزل کې ویل شوی ممکن دا په یو بل ژانر کې یو ژانر به بل وي. بیخي له نثر نه بیل یو شی دی تعریف پې کېږي او بیل اطلاق کېږي او بیله نمونه ده په ژبه کې. اول ته لنډه کیسه ده نوم بیل دی خو په کل کې که حنیف حیران څوک بیا لولي زما عمومي هدف دی ټول که دغسې یو بل پنځګر لرو چې هم لیکوال هم شاعري که دوی په عین حال کې خو چې هر څومره لاړ شي بیا هم هماغه یو سړی دی هماغه یو برداشت دی. که دغسې ټکرې رامنځته کېږي د پنځونې د ژانر په توګه نه د عمومي پنځونې په توګه موږ ورسره د ادبیاتو د کره کتونکي په توګه راحت کېږو که ورسره به سخت نه ټکر خو باید را نه شي. ما درته ویلي چې ځینې موضوعګانې داسې دي چې هغه شعر په هغه کې نه جوړېږي چوکاټ کې د شعر په جامه کې نه جوړېږي خو به اړتیا شي هغه اړتیا شي. ځینې موضوعګانې داسې دي چې شاعر مجبور دی چې یو بل چوکاټ ورته وګوري. لیکوال مجبور ده په اصطلاح ورته لیکوال شي ورته لیکوالي کې مثلا لکه که زه وایم چې هغه موضوع ممکن زه په یوه لیکنه کې راواخلم خو زه پوهېږم چې ما لیکنه څنګه چې زه د خپل پیغام په یوه لنډه کیسه کې ښه رسوی شم زه په عادي لیکنه کې نشم رسولی نو زه مجبور ورته کیسه لیکونکی شم په دې وخت کې. خو که چېرته داسې ټکر راځي چې هغه موضوع زه شاربمه په شعر کې هم راخلم په نثر کې هم بېرته هلته کیسې ته م ولم دا زه نه حسن تکرار بولم نه هغه بولم ځکه د شعر ځای خپله ده. ځکه شعر د خوشحال بابا په یو شعر باندې حمزه بابا بسته کتاب په هر څه کې په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم پیدا یې ناپدې شو. اوس همداسې بیتونه شته داسې لنډۍ شته چې هغه باندې موږ کتاب خبرې کوو. صحیح شوله. خو خیر ځینې شیان د باید داسې وي چې راسپړل شوي وي. هر یو شی د شعر د پرې نه ږدو چې د پرېږده چې کره کتونکي راوځي دا د ما دا موضوع را وسپړي ځینې شیان. البته زه بیا هم داسې وایم چې د دوه غړکو خولې نه نیول کېږي. سړی دې هڅه وکړي که کوم شي کې خط ځلېدلی شي راحت هم یو پوهېږي راحت هم هغه خپل پیغام هم رسولی شي. نوښت هم پکې دلته ډېر مهم موږ بده مرغه په نوښت ډېر هغه نه کوو. په شاعري کې موږ وایو چې داسې څه ولیکه چې نوی شی وي لکه یو نوې موضوع وي. دا شیان همدغه ځلفې یو لیکوال راجګېږي نوي انداز باندې یادوي د ښامارانو نه یو بل شي باندې. صحیح شوه. مثلا یو شی کوو او دا مونږ به قد له سروې سره تشبیه کوو کنه د یار قد مې لکه سروه. سعود صاحب بیا وایي چې چېرته روان به وي د سروې غوندې قد ورسره بېلې روانۍ ورسره که نه همدغه تشبیه ده استعاره خو بل شاعر وایي چې لکه باران مې په زړه خوږ خوږ ورېدلی راغلی یا باران غوندې مې په زړه راورېږي. سعود وایي باران ورېږي ته مې نه یادېږي ما سره غم دی د بې کور خلکو. بالکل دا دې ته نوښت وایي
چې نوې خبرې لکه حمزه بابا چې وایي چې نه نری ملا لکه چیشي او ډېرو خلکو مثلا نری ملا د ویښته سره تشبیه کړي او غای خواښه ده ورته چې نه ما داسې ښایست زه رحمان په زړه نری که ما غنجونو چې ملا وي د ویښته په دود نری او حمزه بابا یې دا رد کړې ده هغه دا شی نه ده خوښ کړې دې ته نوښت وایي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. بل شعر مو ورو بیا به ستاسې یو بل بحث ته ورشو چې هغه د ټپیزو بحث دی. تر هغې به مخکې شعر وورو. دا به یو پخوانی غزل مخته راغی ډېر ښه دی چې راپسې ګرځي د دې مور مینه زه ډېره کومه که نه چې راپسې ګرځي لټوي مې رانږدې غږ دی راپسې ګرځي لټوي مې رانږدې غږ دی تاسې لږ چوپ شئ په دوزخ کې د عادي غږ مونږ کړانده وای مونږ به بیا هم پېژندله ښکلا پېژندله ښکلا ځکه ښکلا خو د فطرت د منظرې غږ دی او لکه مچۍ د ژوند بقا ته ترې ګبین ټولوم لکه مچۍ د ژوند بقا ته ترې ګبین ټولوم ته وه د ګلو د خوشبو او د شیرې غږ دی او موږ بېروخي د سنګدلانو هسې نه ژړله د سنګدلانو هسې نه ژړله دی پرې ولاړ دی او ترې لاندې د سایې غږ دی موږ بېروخي د سنګدلانو هسې نه ژړله دی پرې ولاړ دی او ترې لاندې د سایې غږ دی او غم دې د زړه ولې کرار راپرې داسې کړې غم دې د زړه ولې کرار راپرې داسې کړې ته وه په غره کې پر نختر خښې ارې غږ دی او زما د زړه دربا همدمه بې له څه نه ده څه نه ده څه خو پېښېږي د راتلونکي حادثې غږ دی او د تیرې هېرې خوږې مینې بیا پر زړه ورېدل بیا پر زړه ورېدل یا خو زما د حافظې یا د هغې غږ دی د تیرې هېرې خوږې مینې بیا پر زړه ورېدل یا خو زما د حافظې یا د هغې غږ دی او د هدیرې او خار د خلکو به توپیر نه کېږي د هدیرې او خار د خلکو به توپیر نه کېږي حیرانه جګ شه د راتلونکي زمانې غږ دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د ټپیزو په برخه کې ما د معلوماتو له مخې تاسې لومړني کسان یاستئ چې کار پکې وکړه او ټولګه مو هم پکې چاپ کړه. خو چې څومره د اوس تعقیبومه ټپیزې درنه پاتې دي جوړ شو که نواقص پیدا شو په دې برخه کې؟ والله دا د ټپیزو بحث ډېر وشو ډېر ځای دا بحث کېږي وجه دغه ده چې ډېر دا ټپیزه ما پورې خلک اخلي که څوک یې ستایي ما نه پوتې که څوک یې غندي یو ډول د ما ملکیت یې ګڼي چې ما باندې ښه نه لګېږي غندلې زه وایم چې یو ژانر یو چا ملکیت نشي کېدلی هیڅ چا دا دعوا نه ده کړې چې پلانکی مسلک کې یا پلانکی هغه کې ما ډېر کار کړی یا ما پنځولی دی چې دا زه یې هغه شمه. اصل خبره داسې وه چې ټپیزه تقریبا 18 کاله هغه وخت کې چې زه پوهنتون نه فارغ وم دغه وخت نه ما کار کې کوو وجه دغه وه چې ما له ټپې سره ډېره مینه وه که ټپیزه هر څه ده د ټپې له برکته ده د دې نه انکار نشي کېدلی خو دا چې څنګه ده څنګه شوله موږ ډېر بحثونه پرې کړي دي افغان ادبي بهیر کې دا ټول استادان لیکوال ناستو دي او لیکچر یا د هغه په اړه باندې زه 1 ساعت پرې وغږېدلم هغه وخت کې هم دا اختلافات و په خپرونو کې په دې شي باندې یو وخت ډېر هغه وخت چې راغله نوي بازار ته راغلم لومړی د ما ټولګه پکې چاپ سو یو ځلې بیا په دې لار راشه ډېر په شرنګ سره راغله ډېره زیاته سندرغاړو وویله په نوي طرزونو کې وویله خو له بده مرغه هغه خپل اصالت یې ونه شو ساتلی اصالت ټپیزه کې ګناه نه په لیکوالو کې په لیکونکو کې ګناه وه چې د ټپي او ټپیزې ترمنځ یې تسلسل ونه شو ساتلی ټپیزه یې سره بې خونده کړله هر سړی راجګ شو بس مخکې وروسته یو شی به پسې واچو ټپه به پسې واچوله حتی یوه ټپه ډېره تکراري راغله مام ټپه پې جوړه کړله ټپیزه تام پې جوړه کړله او تر دې ورې خواته د نقادانو خولې ته ولوېدله چا به یې ښه ویلې چا به یې بد ویلې چا به یې څه ویلې په دې غټو لیکوالو خپل منځ کې هغه پې شخړې هغه پې راغللې نو زه یو څه زړه ماته یم شولم او بله دغه وه چې ډېر مې تر دې زیات څه پکې کولی هم نه شو
چا څه مې پکې کولی شولو په هغه اولو وختو کې چې چا ټپیزی نوم نه و اورېدلی زه د لیکونکي په حیث باندې راغللم لیکنې مې پکې وکړو سندرغاړو ویل کرن خان ډېر په شوق ویلې په موسیقي سره به خوند هم کاوه خو چې وروسته مې حساسیتونه ولیدل د خلکو چلند مې ورسره ولیده په اصطلاح ډېره بازاري شوه نو مې ویل معذت له غضنفر صاحب سره بحث کاوه هغه ویل چې ښکلی صاحب هم هغه ویل چې دا جانر پرېږده داسې جانرونه مخکې هم راغلي دي که وځلیږي خو پرېږده خلک هرکلی ورته ووایي مخالفت یې تر دې کچه نه ده په کار چې یو سړی بیخي ځان په مورچه کې ورته واچوي که وځلېده خلکو ته یې خوند ورکړه شاید تر دې غره شي خوندوره شي ښه شي حتی نوې بڼه غوره کړي حتی دا بڼه یې بیخي بدله شي حتی همدغه بڼه کې نوښت راشي که نه وه خو شاید بیرته مړه شي دا ډېر ژانرونه راغلي دي همداسې تللي دي راغلي دي او تللي دي نو همغه وجه وه چې ما هم بیا وروسته ډېر کار پکې ونه کړ یو دا مجبوریتونه او دا ځینې حساسیتونه او ځینې نورې کیسې وې چې مجبور شوم چې نور کار پکې ونه کړم ډېر شمېر شاعران ډاکټر صاحب د هرکلۍ خبره به وکړو هرکلی ورته وشي دا چې په هر نوم ورته کېږي دا هرکلی یا دا ده چې زړه ماتی نه شي یا دا ده چې رښتیا هم ښه رواني یا د ده د عمر نه لږه ښه شاعري پورته شاعري شوي خو دوی بیا په دې هوا کې دومره مخکې لاړ شي موږ او تاسې دې ټولنه کې ګورو بیا زه هم پوهېږم ته هم پوهېږئ چې که زموږ دغه شاعر ملګری دا نواقص لري کې دی ښه کېږي نور یا په ده باندې ادب حساب کوی شي خدای به ستا خبره نه اوري تا ته غوږ نه نیسي ته کل ټولنه یې خدای جز دی دلته اوس ګرامه ټولنه ده که دا شاعر به ګرم راځي وي اصل خبره دا له بده مرغه دا موږ په ټولنه کې ډېر زیاته په نورو ټولنو کې دا شی کمرنګه ده ما په هند موږ کې ولې کوو داسې ما څومره چې نوره مطالعه کړې ده ورسره د نورو ژبو په نورو ژبو کې دا شی نشته او په موږ کې دا ډېر بد مرض ده لکه تا چې ویلي چې یو نیم شاعر راشي شعر یې له ده نه مشر وي نظر هغه وخت کې چې د ده عمر وي موږ یې بېځا تشویق او دا تر دې اندازې ته ورسو چې ده نه لاره ورکه شي دا خپل شعر ته ژمن پاتې نه شي دا خپل راتلونکي ته ژمن پاتې نه شي ده ته چې څه شعر ترې غواړي چې شعر خو همدغسې حالت نه ده شعر خو باید پوخ شي پوخ شي پوخ شي تر داسې حالت ته پورې ورسېږي چې یو سړی خپل لاره پکې پیدا کړي دا واره واره څوک واره لاره او سبک ځان ته نشي پیدا کولی دا به پخوي دا به مطالعه کوي کاره کتنې به کوي زغمي به له بده مرغه چې موږ په ټولنه کې اکثر داسې شاعران دي چې پاتې شو د ټولنې او د خلکو ټولنه په یو ذوق نه جوړیږي چې موږ او تاسو د یو ذوق لوستونکي ولرو د لوړې شاعري ولرو دلته له بده مرغه چې څومره مزرزبه بازاري شاعري وي شین اسمان زری زری وي هغه ته داد ورکول کېږي څومره چې شعار په 500 شاعران به ناست وي ښه شاعران به ناست وي موږ او تاسې اکثر داسې لیدلي دي پیښې سوي دي یو لوړ شاعر به وي د هغه شعر ته ډېر د ګوتو په شمېر باندې واه واه وسي هرکلی بل چاته هر شعاري شاعران ته هغوی ته تحفې ورکړل کېږي هغوی ته ډالۍ ورکول کېږي هغوی نوم لري د تلویزیونو ځای نه پکېږي لاره کې خلک عکسونه دا شی اخلي دا د شعر ګناه نه ده زه فکر کوم صحیح ده د موږ د ټولنې د خلکو د ټولنو د خلکو د شعور د مطالعې کچه همدومره ده همدومره په پوهېږي په ادبیاتو دا زموږ ټولنه ادبیاتو سره هغسې همدغسې برخورد ده همدغومره په پوهېږي نو زه وایم چې ډېر د ټولنې ته سړی خلکو ته ډېر غوږ نه نیسي ټولنه خو همدغسې حالت ته رسېدلی شاعر ولې په ځان نه پوهېږي تا باندې څه چل شوی ده ته خو د خلک هم لږ وګوره ته خو د خپل ځان هم وګوره ته په کوم مقام کې ته څنګه روان یې د خلکو برخورد په کومه ځان نه مخکې مطالعه پکار ده ځان مطالعه که خلک مطالعه که هغه نه بعد وګوره چې ته څه یې نو یو وخت کې ده ته چې بیا شاته ګوري چې د شعرونه چاپ کېږي د څه کېږي دی چې شاته ګوري دی ډېر مایوسوي چې دا ما څه کړي خو هغه وخت یې بیا نه راګري او داسې له ډېرو خلکو سره شوي دي ډېر ملګري زه پېژنم په دې واه باندې خلکو خراب کړي دي پکار ده چې جلال اعظم په خپل شعر قضاوت خپله کوم زه د ملګرو په واوا باندې باور نه لرم اکثر صاحب وروستی څو بیتونه یا ټپیز خپلې زه وي دوه درې ټپیزې به دې واورو بیا به خپرونه ختمه کړو ولا ټپیزې مې ذهن ته راشي که نه به مې راشي که نه راځي بیتونه به واورو ښه یو څو بیتونه به ډېر به ښه شي دا مې دا وروستنۍ شاعري ده چې ډېره ښه ده ژوند مې له سکونه تښتېدلی دی ژوند مې له سکونه تښتېدلی دی
کله یې له مجنونه تښتېدلی ژوند مې له سکونه تښتېدلی دی کله یې له مجنونه تښتېدلی دی ګوره یې که درغلو په لاس باندې ګوره یې که درغلو په لاس باندې عقل له پښتونه تښتېدلی بیا یې ووایه ګوره یې که درغلو په لاس باندې عقل له پښتونه تښتېدلی دی او روح مې و په تن کې یو څو شپې میلمه روح مې و په تن کې یو څو شپې میلمه لاړ له میلمستونه تښتېدلی او موږ د سبا له غمه مړه نه یو موږ د سبا له غمه مړه نه یو نن مو له پرونه را تښتېدلی بېشک موږ د سبا له غمه مړه نه یو نن مو له پرونه تښتېدلی دی او ګرځي به حیران په کوم پړاو باندې ګرځي به حیران په کوم پړاو باندې چاوې د ژوندونه تښتېدلی ډیره مننه ډاکټر صاحب ستاسې له شاعرۍ نه او ستاسې له خپرونې چې موږ سره مو البته وخت راکړه موږ ته راغلی کیسې مو کړې کور مو ودان چې حاضر شوئ له تاسو مننه خوشحال سوم چې یو څو شېبې شاعرانه مجلس و بنډار سره وکړو ډېر خوند یې وکړو خیر اوسئ ډیره مننه درنو لیدونکو زموږ د دې اونۍ د خیال څاڅکي خپرونه له ډاکټر صاحب محمد حنیف حیران سره وه چې په سر کې مو هم پرې خبرې وکړې حیران صاحب نه یوازې په شعر کې نوم لري بلکې په داستان لیکنه کې په ژباړه کې په روانپوهنه کې ډاکټر صاحب ډېر کار کړی دی وروستی شعري ټولګی د آرام لپاره چېرته سړی لاړ شي نومیږي او چاپ شوی هم ده 4 شعري ټولګي لري او په مختلفو نورو برخو کتابونه لري له ده ډېره مننه کوو له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې له موږ سره خپرونه کې برخه واخیسته او خپرونه مو د پای او تر شیبو پورې وکتله له لیدلو مو مننه